سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، بله ورځ ما دغه فرانسه چې کوم فامیلونه، کوم کورنۍ او کوم خلک په دې بیړني حالت کې د افغانستان نه راوباسي راولي، دې اړه باندې ما یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې وه. هغې کې ما تاسو ته دا ویلي وو چې کوم خلک فرانسه غواړي چې راوباسي هغه ځای نه راولي، کومې کورنۍ، هغې کم شرایط هغه ټول درته ما تفصیلي بیان کړي وو په تېره ویډیو کې. بیا ډیرو ملګرو په ټیک ټاک باندې، په یوټیوب باندې، فیسبوک باندې دا پوښتنه کړې وه چې کوم ایمیل دی، په کوم ایمیل موږ دغه اسناد ولیږو او دا غوښتنه وکړو. ډیرو ملګرو په غلط ایمیل باندې اسناد لیږلي وو یا دوی سره غلط ایمیل ورته لاسته رسېدلی وو. اکثره ملګرو ایمیلونه چې کوم هغه فیل شوي وو، ځکه چې دوی سره اکثرا ملګرو سره غلط ایمیلونه وو. نو دغه ویډیو مې دې لپاره جوړه کړې چې تاسو ټول زه خبر کړم چې صحیح ایمیل کوم یو دی. ملګرو دلته تاسو په اول کمنټ کې کتلی شئ، دا صحیح ایمیل ادرس دی. په دغه ایمیل ادرس باندې تاسو خپل د فامیل اسناد چې کوم ثبوتونه تاسو لرئ هغه ټول لیږلی شئ. نو دغه کمنټ کې چې کوم ما ایمیل ادرس درکړی دی په اولني کمنټ کې، دغه صحیح ایمیل ادرس دی او په دغه ادرس باندې تاسو خپل د فامیل دپاره غوښتنه کولی شئ. چې کوم ثبوتونه لرئ، کوم اسناد تاسو لرئ د فامیل، هغه ټول تاسو ورته لیږلی شئ او غوښتنه کولی شئ. نو دې لپاره مې غوښتل چې دغه ویډیو جوړه کړم، ځکه اکثرا ملګرو ویلي چې موږ سره ایمیل نشته یا خلکو سره دوه درې غلط ایمیلونه دوی سره خلکو شریک کړي وو. نو دې لپاره ما غوښتل چې تاسو صحیح ایمیل لاسته درشي، نو ځکه مې دغه ویډیو جوړه کړه. نو مننه ملګرو، د بلې ویډیو بلې موضوع پورې په لاس سپارم. په مخه